رب لا یزال جل جلالہ قرآن شریف کی فرمائی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا. اوس دا مسئلہ یاد کئی چې سړی له 100 ودونه کول جایز دي او په کوم حالت کې ورلا بیا دا ودونه پکار دي. نو دا یاد ساتئ چې یو سړی آزادي بیبیانې څلورو سره واده کولی شي. څو سره؟ د ماشومانو راته ووایه زلمو او واده کړو راته ونه وي. څو سره؟ څلورو. لږ بیا ووایي چې ښې در باندې پخه. یو سړی څلورو بیبیانو سره آزادو بیبیانو سره واده کولی شي. الله فرمایي چې تاسو یو واده وکړو او بدني او مالی طاقت مو نو مثنا دوم کولی شي و ثلاثه دریم کولی شي و رباع څلورم کولی شي. خدا په هغه حالت کې چې ستاسو نه انصاف نه فوت کیږي چې د انصاف هغه ډنډۍ مو په لاس کې نه ماتیږي. خو که تاسو بې انصافه کیږئ یوی بیبي ته په سپک نظر ګورئ او بلې ته په دروند نظر ګورئ نو الله وی چې دا ظلم دی، دا نه ده پکار. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة که تاسو د دې نه ویریدئ چې موږ به د دوو بیبیانو په منځ کې انصاف ونه کړی شو نو الله وی فواحدة بیا درله یو بیبي ډېره ده، دوه ودونه به نه کوئ. دوه ودونه به بچې تاسو ته نه ویم، تاسو غلي شئ، تاسو خو یا ناسونته یې نو واده سره بیا به دوه ودونه نه کوئ چې انصاف در نه فوت کیږي. نو دا یاد ساتئ جی چې چا دوه ودونه کړي که تاسو کې څوک د دوو ښځو خاوند وي نو خفه دې نه شي. مسله ورته ښکاره کوم. د دواړو کونینو سردار مبارک مې فرمایي د چا چې دوه بیبیانې وي یوې بیبي ته په سپک نظر ګوري بلې ته په دروند نظر ګوري، د قیامت په ورځ چې دا سړی د قبر نه پاسېږي نو یو اړخ به یې پالج وهلی وي، په یو اړخ به کوږ رواني اواز به وکړي چې خدایا زما خو ډېر تکړه لاسونه و تکړه وجود مې و دا نن ولې مې یو اړخ اوچ شوی دی. الله به ورته وفرمایي چې تا دنیا کې د دوو بیبیانو په منځ کې انصاف نه کولو، یوې ته د په سپک نظر کته او بلې ته په دروند نظر، نو نن درله ما یو اړخ اوچ کړی دی. خداوند کریم د زمونږ او ستاسې انصاف روزي کې آمین ووایه. دا یاد ساتئ جی، مسئله یاده کوي. حضرت عمر صاحب مبارک له یو سړی راغی ورته جی د الله په نوم راله سره وایي بچیه واده دې کړی دی؟ وایي نه باباجي ما سره د خپلې ګېډې غم دی چې زه څه وخورم او ته راته وایې چې واده دې کړی دی. وایي نه بچیه واده وکړه چې الله دې مالداره کړي. الله دې څه کړي؟ واده وکړه چې الله دې څه کړي؟ الله اکبر. واده سره سړی مالداره کېږي. سړی څه کړي؟ دا مسئله یو طالب وکته نو هغه ویل چې دا مزید کمې چې سړی واده سره مالداره کېږي بس واده یې وکړه، لکه پیسې ورسره وي واده یې وکړو چې مالداره شي. صاحب مبارکه په لومبۍ ورځ هم ورپسې د سخر خواږې د کور نه ښه ترکارۍ نه راغې وږې نه راغې او پراټي او چای راغې ده وی والله مالداره شي. دویمه ورځ باندې هم راغې تر اومې ورځې ورله ښه پراټې هم راتلې. ده وی دا خو رښتیا مسله ده سړی ورسره مالداره کېږي. او هغه مقتدیانو ته به وي چې تاسو خدای داسې کا تاسو ما ته اول ویلې نه ویل چې واده وکړه. ګوره لورې م راله راکړه ورپسې چای روټۍ او پراټې هم راستې. خو چې اومه ورځې شوه نو د ښځې پسې بعضې ځایونو کې په اومې باندې ښځې د خپل کور نه ورپسې زنانه راشي بیا یې ځان سره بوځي نو دی ورپسې زنانه راغی نو دا طالب کتاب ته ناست دا ښځه ورله لاړه وي بازار له لاړ شه څه سبزي راوړه څه دا راوړه بس طالب باندې موچۍ راغورې شوې. ورته وایي بیبي ما ته خو دا نو ویلي چې ته به واده کې نو بیا به ورسره دام کې وي. نه چې تا ویل چې قبوله مې ده نو هغه قبولوالي کې یوازې ښځه قبوله نه ده، تا ورکې سبزیم قبوله که او تا پکې وړم قبول کړي دی او تا پکې غوړیم قبول کړي دي. اوس به دا راوړي که تا باندې موچۍ خورېږي او که تا باندې میږي خورېږي. الله دې زمونږ او ستاسې دنیا او آخرت خشته کې امین وایه. سړی څنګه مالداره کېږي؟ سړی داسې مالداره کېږي
چې څه خو یې خپله حصه ده او څه ورته د مور پلار د طرف نه بیبي ته میلاو شي نو سړی ورسره مالدار شي. یا خداوند کریم دې زنانه له زامن ورکي چې هغه زامن بیا غټ شي زلمی شي هغوی کاروبار کوي نو دا سړی ورسره مالدار شي. خداوند کریم دې زمونږ او ستاسې دواړه جهان خشته کې امین ووایه. دا یا ساتئ رونو چې کله واده کوئ نو تاسو به په واده کې کم خیال ساتئ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں منگو تاسی فرمائی چھ اے زما امتیانو کل چھ تاسو عاد کوئی نو د بی بی حسن او جمال تب نگورئی د بی بی خاندان تب نگورئی د بی بی مال دولت تب نگورئی دغ شانتی د بی بی حسن او جمال تب نگورئی. سلور سیزونے دی سو سیزونا پیغمبر علیہ السلام مبارک میں فرمائی خزا چکل واد کیگی نو دا دی سلور سیزونو نا پکیو را موجود شی نو دا بی بی وادش دا بی بی سی شی دی خبرو تلغوہ کی دی. پیغمبر مبارک میں فرمائی زنانا چکل واد کیگی نو دی سلور سیزونو نا پکیو خام خام موجودی نو دا پا اغی باندے وادش. قربان اغا کم کم دی دا تاسو موری جی. د دوانو کونینو سردار مبارک میں فرمائی ولجمالها یا بدا خز حسن داروی ولمالها یا بدا خز مالداروی ولنسبها یا بدا خز نسب داروی ولدینها یا بدا خز دین داروی. سبحان اللہ. سلور خبری شوی سوجی ولجمالها ولمالها ولنسبها ولدینها د دې سلور خبرو نه چې پکې عمره موجود شي مبارک می فرمای هغه د واده سبب جوړ شي پاغه سره واده خرازی جناب رسول الله مبارک می منتسخای چې تاسو کله واده کوي یا بچو واده کوي یا پخپل واده کوي نو بیا بتاسو پدی سلور سیزونو کې سګورئ. سرور کون المبارک میں فرمائی فاصبر بذات الدین اے زما امتیانو کلچ تاسو عاد کوئی نو خاوندان د دین گورئی که خاوندان د دین مون قتل نو تربت ادا کا اللہ ملا سن پخورو کی ککڑ کا کسڑی لمجینی ورکول او دیغ دینداری مون کتا یا جینی متاسو زوی لکولا رور لمکولا پخپل مزان لکولا او تاسو دیغی دینداریو نکتا دیغی حسن لیونی کری وی دیغی خاندان لیونی کری وی دیغی مال او دولت لیونی کری وی او دی تقوی پرزگاری مسلحاظ او نساتلو نو مبارک میں فرمائی دی بخاری شریف حدیث تے تربت یدا کا اللہ دستاسو لاسونوی بیا پخورو کے ککڑ کی نو دایا ساتی چزلم خوشحالش. پیغمبر علیہ السلام مبارک منگ تدا سلور خبر او خودی او دے شرات پا تقوی پرزگاری باندے اوکو چه تقوی پرزگاری تتاسو خیال اوکی که تاسو دغا علک للور خور ورکوی یا دغا جینی اخپل رور یا زوی لکوی نو تاسو تقوی پرزگاری اگوری سی اگوری جی تقوی پرزگاری اگوری نو انشاءاللہ تاسو بڑیر خوشحالی. یر حضور مبارک منگ تا حسن یاد نکو داولی راتا حسن یاد نکو یا ساتیرونو علماء کرام فرمائی وی دا حسن راتا زکا یاد نکو چی حسن دسو رزو شیدے دسو کلونو دے دسمودی دا پارا دے بیا که سڑے که الگ حسن داری او بوداشی ہاں جی نو بیا پا مخ کے گنجی جوڑیش دغا شانتی که زنانا حسن داروی او بیا بودایشی نو بیا اگا حسن ختم. ولمالها حضور علیہ السلام مبارک را تمال دولت یاد نکولو ولی چه دام ختمی دن کے شیری زوائم چه سڑے دی دنیا نلاشی نو که ډیر مالدار وی او ډیر کروڑ پتی او رب پتی وی نه لس روپۍ ورته پلاس کې نه کیدی چې زدا خدان سره یو سزان سره خو په قبر کې حقیقت تاسو کلی کې خو چا سره حقیقت کړي نه دي یو روپۍ ور سره څوک نه کیدی او نه راته خاندان یاد کو زکا چې خاندان خو خداوند کریم دی نکی که یو دشمنی په باندې تیر شي نو ځوانان به پکې پاتې نشي
نو خاندانم ختمیدون کې شی دی، مالم ختمیدون کې سیز دی، او حسنم پنا کیدون کې سیز دی. حضور علیہ السلام مبارک راته تقوا او خودلا، سی راته خودلا تقوا پرهیزګاری راته ولی خودلا. تقوا یو داسې سیز دی که جنۍ تقواداری یا الګ تقواداری نو دا تقوی دنیا کې ملګری دا، او دا به پزن کدن کې ملګری وي، او دا به په قبر کې ملګری وي، او دا به د قیامت په اغلو یو ورځ باندې ملګری. سبحان الله وای. اوس لګون ته په دې خبره ځان پوي د جناب رسول الله مبارک ټول احادیث چې دي دا 7,54,000 احادیث دي، ولکه 450,000 احادیث. یره په دې ټولو باندې عمل کول ډیر ګران دي، خو نن دا خبره پزړه کې ونیسئ چې د پیغمبر علیه السلام احادیثو باندې عمل کولو چې جناب رسول الله مبارک میں فرمائی علیکم بالعمام، تاسو باندې عمامی چې دي دا لازم دي عمامی خامخا وخی. او تا یو فتاوا ده چې نامه فتاوا رضویه ده، په هغه فتاوی رضویه کې د پیغمبر علیه السلام مبارک 20 احادیث هغه مصنف را ذکر کړي دي د پټکی په فضایلو باندې، چې پټکی سره یو موس چې دی دا خداوند کریم په اویا باندې شمار کوي، دې سره ثوابونه اوچتیږي. او تاسو ګورئ د دې پټکی هغه اخروی فضایل خو پرېدا چې دنیاوی فضایل دادي، وای دا شمله چې په دې شا باندې را خوره کشوي ده. نو ساينسدانانو چې د دې دغه کا معلومات یو کو چې دا په دې سټ باندې پیغمبر علی السلام ولی یعنی دا شمله لازم کړی ده چې تاسو په شا باندې شمله راچوي. وای په دې سټ کې یو رګ دی چې په هغه رګ باندې ستا ډیر نور اولګي نو سړی ته نه هلاکیږي او سړی ته نه مړ کیږي. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک اویل چې تاسو شملې د پشاوي چې هغه نور یعنی هغه رګ باندې نه لګي چې تاسو ته تکلیف او نقصان نه دررس. ګور دې فټکی دومره برکات، یعنی دا جناب رسول الله مبارک وهله دی کہ اس ثواب نوی خو جناب رسول اللہ مبارک والے دے نو دی حضور علیہ السلام مبارک یو کارم دی حکمت او دی برکت او دی ثوابونو نه خالی نه دی. او دا چې خبره کوي چې د دې ثوابونه او اجرونه نشته دی نو دا غریب بیا لکه د ما پس پویږي حاجی. او و چې لاس او چتول نشته نو فضائل صدقات یو کتاب دی چې زکریا صاحب لیکل دی، زوایم چې هغه خو د لاس او چتولو نه ډک دی، په هغه کې لیکلی دی چې یو بزرگ ودو فضائل صدقات کې اوس دا بیله موضوع ده چې په دې درته خبره کوم نو بیا نه دی واده دا خبره پاتې کیږي. نو فضائل صدقات کې لیکي و چې یو بزرګو هغه په خوب باندې ودو و چې قبرستان په خوب کې ولید، چې قبرستان په خوب کې ولید ټول مړي دي قبرونو نه راوتلیو او د قبرونو نه غیر چا پیرا ناست. وینا غهانه وی خلکو منډه کې وای ما دې یو سړی نه تاسو کو چې دا خلک ولې منډه وایي. وی اگے کی رات آغا سڑی ویلی چی دا خلق ثوابونو پس منڈی وحی، دا دا خپل کورونو ناور پس لاسو چتولو ثوابون راغل، نو دا مردگانان ور پس منڈی وحی. او دا آغا چا لاسو چت کرے دے چی پا دعا کی ویلی دی کدی چا سوک ویو کدی چا سوک نی نو خدایا اگوی تے ثوابون ورس. نو دی خلکو هغه ثوابونو لور منډه کی دی دی نو زامن شته دی او نه مور پلار شته دی او نه خاندان شته، خو مسلمانانو په دعا کې یاد کړی دي نو هغه ثوابونو لور منډه کی. وای ما ورته وی ته دی ثوابونو لنزي تا ول منډه نه وهلی. وای هغه راته جواب کې ویل چې دی ته د ما حاجت نشته دی. وای ما ورته وی ولی؟ وای مال خدای یو زوی را کړی دی او هغه زوی را پسې داسې ډالۍ ار اورې زرالیږي چې زید دی ډیرو ثوابونو نه دغه کړم بیغمه کړم او دی نور ثوابونو ته می اجد نشته دی. وی ما ورته وی ستاسو څه کار کوي چې تا پسې دومره ثوابونه را لېږي دا ووريږي. وی خوب کې راته غمور دوای چې ود الله بندا زما یو زوی دی د قرآن شریف حافظ دی، هغه د سحر یو دیګ د حلوا په نغری باندې کی حلوا کې سمسیم وਹੀ اغم اغدیګم پخوي او لګې دې د الحمدلله قرآن شریفم شروع کړې وی. نو چې کله ما خام را لګي هغه دیګم په مزه مزه تیار کړې وی او قرآن شریفم په وناس باندې ختم کړې وی. نو بیا ما پس د هغه دیګ او د هغه قرآن شریف ثوابونه را وبخي. نو ما پس داسې ډالۍ راځي چې دې ته د ما حاجت نشته.
وی چې 3 ورځې پس بیا ودوم هغه بزرګ وی بیا مې قبرستان خوب کې ولید وی چې مې کته وی هغه سړی په هغه خلکو کې आवाज وشو چې راشي ثوابونه واخلي وی هغه سړی مې ولیدو چې هغه په هغه خلکو کې منډک وی ما د لاس نه راونیو چې کاکا جی تا خو بل ورځ منډه نه وهلې او نن منډه وهې دا ولی وی راته وی چې هغه زوی مې وفات شوی دی اوس څوک نشته چې ما پسې لاس اوچت کړي هغه ثوابونه را پسې راشي وی زه چې پاسېدم او سحر لاړم وی چې او مې کتل په هغه دکان باندې توره جنډه لګېدلې وه وی ما ورته وی هغه دکاندار چې دلته وسه شو وی خلکو راته وی چې نن 3 ورځ ده چې هغه وفات شوی دی د دنیا نه تللی دی نو وی ما وی چې مردگانانو ته او اهل قبورو پسې چې څوک لاس اوچت کړي نو هغوی ته ثوابونه وررسېږي نو دا یاد ساتئ دا غلطه خبره ده چې لاس اوچتول نشته دی او که دا د هر ځای نه فارغ وي او دا خبره کوي نو دا ورله پکار نه الله دې زمونږ او ستاسې دنیا و آخرت خشته کې امین وایه دا یاد ساتئ رونو د جناب رسول الله مبارک ټول احادیث 7,54,000 احادیث دي په هغه ټولو باندې عمل کول محال او ګران دي خو که بیا هم د جناب رسول الله په احادیثو څوک په یو عمل کوي او بل په 2 احادیثو عمل کوي نو د هغه 2 والته نه بهتر دی داسې نه دي بل سړی په 3 احادیثو عمل کوي نو هغه د 3 احادیثو والته نه بهتر دی خو هغه خبره په خپل ځای پرېږدئ که مونږ د پیغمبر علیه السلام د دې حدیث په دې 2 ټکو باندې عمل وکړو نو ستاسو په دې سمندر غړی کې به چرتم گمراهی په نظر رانی چرته بم گمراهی په نظر رانی هغه کم 2 ټکی دي فسپور بذات الدین پیغمبر مبارک میں فرمائی کله چې تاسو معاملې کوي نو دینداری ګورئ څه ګورئ جی اوس په دې 2 ټکو ز تاسو پویم چې خفرانه نشي پیغمبر علیہ السلام مبارک میں فرمائی فسپور بذات الدین کله چې تاسو معاملې کوي نو خاوندان د دینو ګورئ خاوندان څنګه د دینو ګورئ دا ووري جی خاوندان داسې د دینو ګورئ چې هره معامله کوي دکاندار لاړ شي وګ مده جی چې دکاندار لاړ شي نو چې دکاندار ته وګورئ ورته رورا اوهو ما خوستانه دړی چینه غشتل او په میدان چي غشتي خوستا ګیره نشته نو زه د تانه نه ولم نو دا خبره خده که غلطه ده تاسو خو چاغه کو نه کولی دا خبره خده کن چې یو گاک ور لراشي بل ور لراشي بل ور لراشي یو لستنه پاغورز لاړ نو دا به کور خور کې دا چینی راته ویل کیږي دا چیرې ته خرابېږي دا سودا راته خرابېږي نو راشه دا ګیره پرې دستانه څه غواړي څوک درنه سودا نه کوي نو که دې ګیره پرې نه کړو نو ماته بیا وایي چې تا دروغ وایي او چا کوم دکاندار ګیرئ هغه له ټول ورځي یاره کاکا جي زه قدر لراغم چې ستا ګیره ده ته به انصافدار نو زه قدر یاره هغه به ورله سباله د کوپرې تیل والي نوره به یم غوړه کړي چې دا چمک دمک وایي چې خلک خوشحاله حاجي دغه شانتي چې په ګاډي کې سورېږئ ورته وایه وروره در سره سورېدم خو ستا ګیره نشته بل مسلمان چې ورته در سره سورېدم خو ستا ګیره نشته زه وایم چې هغه به وایي چې هسې تیل او سی ان جي سیزم ما سره خو څوک سورېږي نه راشه دا ګیره پرېږده او که شیخ د شپې 800 روپۍ کور ته راوړي یا 1000 روپۍ راوړي هغه به څومره خوشحالي بچو ته به وایي بچو شا به ګیرې پرېږد دا بېله خبره دا ووري تاسو چې کله هسې مثال خبره کوم نوجوانان دا اعلان وکړي چې موږ به هغه بیبي سره واده کوو هغه زنانه سره به واده کوو چې هغه دینداره وي نو ستاسو په دې کلي کې به څوک پړوني کې ونه ګرځي ټولې به په بوکرو کې بیا ګرځي یاره چې خلک وایي چې پلان کوي دینداره ده یا د پلان کې لور دینداره ده بیا به ستاسو په دې کلي کې څوک زنانه به څو وایم که انګلیش میډیم سکول له لاړې شي بیا به روانې وي مدرسو له په لاسونو کې به مونیا قدرې او خلاصې نیولې وي او بیا به دیني تعلیم حاصلوي چې خلک وایي چې پلان کوي دینداره دغه شان که زنانه وویل چې موږ به هغه هلکانو سره واده کوو چې هغه دینداره وي نو زه وایم چې تاسو به څوک هم په پتلون کې ونه وینئ که وینئ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په لباس او جامو کې به وینئ د امیر محمد استاد په جماعت کې به هره ورځ په اذان او اقامت باندې جګړې کیږي خلک به وایي چې ما اذان او اقامت وکړې چې دا اواز مې خلکو واورېدی چې خلک وایي چې پلانکی خو ډېر دینداره دی چې سخر خواښې مې چېرته پیدا شي خو الله دې موږ او ستاسو په حال رحم وکړي امین وایي خدای مو د دنیا و آخرت خشته کړي زمونږ په منځ کې دا خبرې نشته دی
زمونږ دا خبرې دي که رشته ورله راشي چې طالب العلم دی اوهو طالب العلم دی یاره د ما خاندان دا رشتې نه قبلی څه قبلی دا قبلی چې یا په سعودي کې وي یا په دوبۍ کې وي نو هغه قبلی نو دا یاد ساتئ دا رزق چې دی دا الله ورکوي څوک ورکوي طالب العلم یا دیندار سړی یا عالم یا بزرگ چې دی هغه د لوږې مړ نشو حضرت عمر سے مبارک فرمائی وای که چرته په دې دنیا کې یو سپیم د لوږې نه مړ شي نو د قیامت په ورځ د هغې تپوس د ما نه وکړي الله وای ځکه چې خدای د لوږې نه هېڅوک هم نه مړی نو دا یاد ساتئ رڼو که تاسو ودونه کوئ یا لور خور چاله ورکوئ نو د هغه هلک د هغه نوجوان دینداري به ګورئ چې ستاسو بچی هم خوشحالی او خامخا هغه زندگی ډېره خشته تیریږي سبحان الله وای پیغمبر علیه السلام مبارک میں فرمای فسپر بذات الدین کله چې تاسو واده کوئ نو خاوندان د دین وګورئ ولی خاوندان د دین ځکه وګورئ چې دیندار خلک خپل مقام او مرتبه پیژني د مور پلار مقام پیژني د رونو خویندو مقام پیژني د خپلې بیبي مقام او مرتبه پیژني او چې نه دا دسې زه بوای او دسې زه ګرلې یاد کړئ نو هغه نه د مور پلار مقام او مرتبه پیژني نه د رونو خویندو شان او مرتبه پیژني چې د رونو خویندو سره څنګه سلوک پکار دی د بیبي سره څنګه سلوک پکار دی چې دا یس او تین کې ویلی نو بیا هغه د چا مرتبه نه پیژني هغه خپل ځان پیژني خداوند کریم دې منګه او د مونږه میندې خویندې ټولې دینداري کې آمین ووایه دا یاد ساتئ عزیزان ګرامی په دیندارۍ کې څه چل دی دینداره ښځې هغوی د دین ډېر خیال ساتي هغوی د خاوندانو ډېر قدر کوي خداوند کریم دې زمونږ او ستاسې میندې خویندې د خپلو خاوندانو تابعداري کې امین ووایه دا یاد ساتئ جی د دواړو کونینو سردار مبارک میں فرمائی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ حضور علیہ السلام مبارک میں فرمائی وای چې کومه زنانه وفات شو د دین خاون رضا پاتې شولو دخلت الجنہ مبارک میں فرمائی دا بی بی بجنت تا داخلیگی چرته به داخلیگی جنت تا به دا بی بی داخلیگی نو دیندار بیبیانې د خاوندانو ډیر قدر کوي دیندار بیبی د خاوند د مور پلار ډیر قدر کوي څنګه قدر کوي دا ووري چې زړه مو خوشحال شي رابعه په نوم باندې دوه بیبیانې تیرې شوي دي یو رابعه بصري وه او بله رابعه عدویه وه رابعه بصري چې وه هغه هم داسې پیغله زړه شوي وه او رابعه عدویه چې وه هغه واده شوي وه نو دا دواړه ډېرې دینداره بیبیانې وي دا رابعه عدویه بیبي یو ورځ خاوند د مزدورۍ له تللی و چې د مزدورۍ نه واپس راغه نو دی خپلی بیبی ته وی چې مال اوبه راوړه سره راوړه دا بیبی په تلوار لاړه اوبه ورله راوړلي خو چې د خاون کټ لراغه خاون ته ودرېدله خاون دې وددې بیبي په زړه کې وایي که اوس دې نه اوبه واپس وړمه اسنه خاون مې د خوب نه را بیدار شي بیا به رانه اوبه غواړي بیبي مبارکه په زړه کې یو فیصله کوي وی زبا د خاون کټ سره تر هغې پورې ولاړه یمه چې تر څو مې دا خاون په خپله د خوب نه بیداره شوی زبا د خاون کټ سره تر هغې پورې ولاړه یمه خاون دې دومره ستړی شوی دی چې تمامه شپه په یو اړخ باندې اوده و اړخ یې اډوان ړولو خاوند د سحر اذانونه چې کیږي را بیدار شنو بیا د مزدورۍ په تکل کې روانېږي خو چې ویې کتل خپله بیبي د کټ سر ته ولاړه وه کټورې په لاس ولاړه وه لاس کې د اوبو کټورې نیولی دی خپل خاون ورته وی بیبي دا د کوم وخت نه زما د کټ سر ته ولاړی بیبي رابعه مبارکه ورته وی خاونده چې د کوم وخت نه دې زما نه اوبه غوښتلي دي د هغه وخت نه د تا د کټ سر ته ولاړی ما خاوند ډېر په جوش او جذبې کې راغللو ورته وی بیبي سره نه غواړي راته ووایه چې هغه کار درنن وکمه ښځه ورته وی خاونده یار څه مې ډېر دي جامې مې ډېرې دي
لپټیو پیزارونه مم ډیر دي وای نبی بی ما تسواین البد خامخایو ارزو پورا کوما خزا ورتوی خاوند چې خامخام ارزو پورا کول غواړي نو طلاق را لراکه چې زه آزاد شما چې پدی باقی عمر کې نور د الله ذکر وکما نو خاوند ډیر خفه شو چې ما خو درته د طلاق متعلق سنویل چې زه تعالی طلاق درکم خدایا ساتیرونو پکور کې هغه خياران مشران متل کې چې دولوخم ټنګيږي کنه غږ مونو کو ټنګيږي کنه نو که خزه خاون پمنس کې څه خبره تروي تر شراشي کنه نو د طلاق د مسلونه بزان ساتي یعنی دا سه ورته نه وای چې سمشه ګوره طلاقو مده بیا با غم زدوالی در پورې بون خلی چې شابه طلاق را لرا کلاټو تا سره رضا سه وخت دیرو یا دا دومره موده مې در سره تیره کتا مال راولسا نو هغه به در پورې اون خلی بیا به د لین نورم خراب. امام اعظم رحمت الله علیه مبارک له یو سړی راغه پجړه ورته وی باباجی یو غلطی را نه شوې څه غلطی در نه وشو یره زار د امام اعظم رحمت الله علیه نش نو د هغه خلکو نه چې بس غلطی وشو نو د امام اعظم غونته هستی لبراغل نو نن خو د امام اعظم صاحب غونته عالمان هم نشته چې هغه مسلې در لبیا حل کی نو هغه به درته وی چې ځا خپل کار کوه اوس ما درته ویل چې داسې مسلې کوه نو امام صاحب توای چې باباجی او غلطی را نشوي دی وی څنګه غلطی وای خزر سره جنگ کولو او چې جنگ مې ور سره وکونو ما یو ټاس واله او یې غیر سره خبرې نه کولې وای ما ورته غوسې کې ویل کده سار اذان پورې درا سره خبرې ونه کې نو ته په ما طلاق کوي وای غزالم را سره اوس خبرې نه کوي وای ډیر مې ورته ویل چې در لب جامې راولم در لبلو پټې راولم ظالم دې خپو میچ ته راکا چې پیزار در لراولم د بازار خو هغه هیڅ خبرې نه کوي نو یو خبره دې خلینه نه روز. امام اعظم رحمت الله علیه مبارک ورته وای بجیا سن بیا داسې خبره وکي وای بابا جی بیا مې برلان دې توبش چربم بیا داسې خبره نه کوم ورته وای چې بچی تلار شکور کې کینا اخبلی بی بی سره خبره کوای زدر زما کور سره مخوا کی جمعات شته ده او کنا وای او بابا جی او وړغونتی چون تر جوړه دا خلق په باندې منځونه کوي. امام اعظم صاحب مبارک د نیمش می راغلو د تهجد ټیم دی دا خپل بی بی سره ناس دی. امام اعظم رحمت الله علیه پاغ چبوتری باندې اوختو आवाज کی اللہ اکبر خوش کلے اللہ اکبر اذان شروع کلو اغزنان پاسی دلائک اخپل جامع مرغنڈ کی اخپل پیزارون مرغن کلائک وی تڑل پندو کے تیار کو خاون ورتوی بی بی چرتزیک ورتوی چی بس دے ماتا گرے بی بی نورا موایا زموستا پا منس کی جدائی راغللا تا ماتا ویلیو چی دا سارا دانا پوری درا سر خبری ہونکی نو تا پا ما باندی طلاق اگا دے دا سارا زانو نوشو زوس بتا باندی طلاق شما زوس اخپل مور پلار کر زمان خاون ورتوی لغن تی صبرو کائیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ بزمانگا پیسلی نرازی وی دی کی دا پیسلی سدی خطارات ویلیو دغا دز طلاق شما امام اعظم سے مبارک راغ ورتوی بچی سا خبری در سرو کیو کنا وی بابا جی او خبر را سرو کا خواغیم پا غصی کی کڑی دا وی بچی کا پا غصی کی کڑی دا کپا خوشحالی کی کڑی دا دنن نپس دی دا بی بی دا تابان دی طلاق ندا تی خاون دیو دا دی خزدستا خدمتو نبکوی وی نبابا جی کی نئی زی تیرا باندې مکوی دما تا دا سی ویلیو چې د سار اذان پورې د را سره خبرې ونکې نو ته په ما باندې طلاق بس د سار اذان شو کنه وای بچیا پریږي د مولیانو سره مکوای اے لوري دا خو د سار اذان نو دا خو موږ د مسلې حل کولو د پاره اذان کو سار ته خو که خیر یا ډیر وخت د مولیان به نور اذانونه کوي نور اذانونه بیا کیږي دې کې خو یا ډیر ټیم پاتې دی وير قربان نشم بابا جی بیا دے ور لرئی سارک اللہ دے زمانگا استاسی دنیا و خیرت خشتک عالمانو سرکی نہیں چی خام خاصص دکی کن تاسی تک دکن او چنر عالمانو لری شوی
نو بیا به ملین دین خراب شي. امام اعظم رحمت الله علیه له دغه شان مسائل به ډېر راتل او یاره داسې مسائل به ورله راتلل چې خلک به ترنه حیران پات. خو امام صاحب مبارک وی بیا هم را باندې د خپلې مور عقیده پخه نه وه. و چې هغې ته به څه مسله را پېښه شوه نو ما ته به وي بچیه دا مسله ته په کاغذ ولیکه. و چې ما به مسله ولیکله نو هغه به یې راته وي لاړ شه په پلاني ښار کې یو ملا دی د هغه نه تپوس وکړه. وی ما به د مور فرمان منلو. وی زه به را روان شم هغه عالم له به راغم. وی چې ما به ورته مسله کېښوده نو وي هغه به د شرم ناسې اوبه اوبه شو او ما ته به وي چې قربان ستاسو غوندې عالمان چې ماله راشي نو ماله شرم او حیا راځي. د خدای دپاره دا مسلې ورله تاسو حل کوئ. تاسو ته زه د مسلې جواب نشم درکولی. امام صاحب مبارک ورته وی نه نه واقعي ده چې دا مسلې مالم راځي خو مور مې راته وی چې هغه له لاړ شه نو زه ستا له د مور د رضا دپاره راشم چې مور مې په تا باندې عقیده او ایمان لري. الله دې موږ او تاسې کې د والدینو قدر پیدا کړي. امین وایه. یو ښځه ورله راغوي جي وی خاوند مې راته ویل چې اوبه راله راواخله چې ما ورله اوبه راواغېشتې زه اوبو کې لږ ایساره شم. نو خاوند مې راته ووی که دا اوبه ما اوسکلې ام په ما طلاقی که تا اوسکلې ام په ما طلاقی که په ځمکې دې واچولې ام په ما طلاقی که بل چا اوسکلې ام په ما طلاقی او که ګړي کې دې واچولې ام په ما طلاقی. ښه تنګ نو وی اوس ورسره څه وکړم باباجي ټول عمر یې په لاس کې ګرځولی نه شم او که مې تلې کې نو کار مې خرابېږي. نو امام صاحب مبارک ورته اسنه یو طرف ته هغه درته وښایم او بیا چېرته هغه درته یاد نه کړي. نه اوس خفه دی په دې خبرې باندې. وی ښځه بچې زه درته مسله ښایم. دا د اوبو کټوری به راواخلي ډېرې جامې به په کور کې راغونډې کي هغه جامې به نور ته کېدي د پاس نه به پې د اوبو دا کټوری راواړوي جامې به د نور ته ایښودي وي نور به په هغه جامو باندې ولګي نه به اوبه په ځمکې باندې توی شي نه به په ګړي کې دوی شي نه به تاسکلي وي نه به بل چاسکلي وي نور سره به هغه اوبه اوسېزلی شي ته یې ښځه او هغه د خاوند دی ته پرې نه طلاقېږي. څومره ښکلې مسله ورته ښایي. الله دې زمونږ او ستاسې دنیا او آخرت ښایسته کړي. امام صاحب مبارک ته یو ورځ یې وفرمایل وی بچې په هر چا د کفر فتوې مه لګوئ او تاسو هر چا باندې د کفر فتوې لګوئ. نو یو سړی په هغه دور کې چې ډېر بد عقیده سړی په خلکو کې مشهور په بد عقیده باندې نو هغه په ډلې کې ورله یو سړی را پاسېد وی ښځي چې ته وې چې په خلکو باندې د کفر فتوې مه لګوئ نو د مونږ په کلي کې یو سړی دی د هغه جنت نه دی خوښه نو مونږ هغه ته څه ووایو. نو امام صاحب ورته بچیه جنت به یې نه خوښه یعنی د جنت جوړونکي الله به یې خوښي کنه الله یې خوښ دی کنه. وی جی هغه د اور نه نه یریږي. وی بچی هغه د اور نه نه یریږي هغه د رب النار نه یریږي یعنی دا اور چې چا پیدا کړی دی د هغه نه یریږي. وی ښځې هغه خو داسې سړی دی چې د رحمت نه پټېږي نو ته هغه ته څه وایې. وی بچیه تم د رحمت نه پټېږي باران چې کله شروع شي نو د الله رحمت ته ټول خلک دی نه کوټو ته منډې وایي. وی ښځې هغه د یهودیانو او د نسوارو خبرو ته ټیک وای تا هغه ته څه وایې. امام صاحب مبارک ورته وی دا خو څه غلطه خبره نه ده زه م ورته ټیک وایم چې د یهودو او د نسوارو خبرې ټیک دي. وی چې جي څنګه ټیک دي. وی الله قرآن شریف کې فرمایي وقالت اليهود ليست النسوارا وقالت النسوارا ليست اليهود. یهود وی چې نسواره په څه باندې نه دي او نسواره وی چې یهود په څه باندې نه دي د دواړو خبرې رښتیا دي دا به دې خبرې ته رښتیا وایي. وی ښځې دې هغه فتنه یې ډېره خوښه ده. وی بچیه ستا هم فتنه ډېره خوښه ده. وی څنګه مې خوښه ده. وی امام صاحب مبارک ورته وی چې المال دا اولاد چې دی او دا مال چې دی دا فتنه ده. نو بچیه ګوره زامن د تا هم خوښ دی او د ما هم خوښ دی نو دا فتنه ده د ټولو خلکو خوښ. الله دې زمونږ او ستاسې دغه شانتې عالمانو سره تعلق او نسبت پیدا کړي. امین وایه. نو پام کوئ چې ګوره جګړه کله پیدا شي په کور کې خامخا ښځې سره جنګ جګړه راځي نو د طلاق د خبرو نه به ځان ساتئ نو بیا به انشاءالله ستاسو لین ډېر ښه رواني. نو دغه رابعه بیبي خپل خاوند ته وی چې طلاق ماله راکړه چې دا باقي زندګي د الله په ذکر کې تېره کړه. نو هغه ورته ما خو ویل چې ګنې ته به رانه جامې غواړي لوپټې به غواړي نو زه به تاله راوړم زړه به دې خوشحال شي. خو زه چې ته طلاق غواړې نو چې سار لنور راوخیږي نو انشاءالله زه به تا د قاضي دفتر له بوځم او تا له به اجازت درکړم.
کله چې نور راوختلو رڼا راولګېدله خاوند ترنه مخکې دی بیبي ورپسې ده دواړه د قاضي دفتر له روان دي چې بیبي له مې طلاق ورکما ناګهانه خاوند یو ځای کې تندک وهلو د تندک سره خاوند کېناستلو چې وی کتل د کټې ګوتې نه یې وینه روانه شوله د خاوند د خولې نه دا کلمات وځي انا لله وانا الیه راجعون خاوند په ځمکې باندې کېناستلو بیبي ورته وی خاوند راځه ماله طلاق مه راکوه د نن نه پس مې ته خاوند دی او زه دې بیبي ما ورته وی چې بیبي ولې دې تر دې پورې زه راوستلم بیا دې د کور نه سله راوستم هغه خاوند ته وایي ورته وی خاونده ستا نه ما ځکه طلاق غوښتلو وی قسم دی چې هر څومره موده مې کېږي چې زه ستا کور ته راغلی یم په دې دومره عمر کې مې ستا د خولې نه د الله نوم اورېدلی نه دی نو ما سره دا غم او دا یره پیدا شوي وه چې چېرته زما دا خاوند بې ایمانه او کافر نه وي ما ویل اسنه دا زندگی چرته د کافر په خدمت کې تیره نه کما نو ما درنه ځکه طلاق غوښتلو هغه خاوند په غیرت کې راغللو ورته وی بیبي چې ته زمانه دونه په دې دیندارۍ او تقوا خوشحالېږي نو زما دې قسم په خدای وي چې د نن نه پس به پنځه واړه وخته مونځ کومه او کوشش به دا کوم چې د جمع سره یې وکما او ګوره اذان او اقامت هم راله راځي که د وخته کله راځم نو بیا به اذان او اقامت هم کومه هغه دینداره بیبي ورته وایي ورته وایي خاونده که تا پنځه واړه وخته مون شروع کو نو که خیري خلک بیبیانې د خاوندانو خدمتونه په لاسونو باندې کوي زه به ستا خدمت د سترګو په بڼو او په ژبې باندې بیا کومه خو چې کله تا خدای دومره دینداره کړي الله دې زمونږ او ستاسو بیبیانو کې هم د دین دغه شانتي مینه پیدا کړي امین ووایه مړه چې بیبیانې دینداري که نه نو بیا ډېره خوند او مزه دا وورئ چې زړه مو خوشحاله نو د خاوندانو قدر خو په بیبیانو باندې واجب دی که نه که نه دی پې واجب څنګه پې باندې واجب دی څنګه پې باندې لازم دی دا وورئ جي وی چې کمی بیبی د خپل خاون یو جوړ جامې ووینځلي څو جوړه جي یو جوړ جامې ووینځلي وی خداوند کریم به د دغه یو جوړ د وینځلو په بدله کې دغه بیبي له په جنت کې بهترینه د جنت یوه جوړه ورکي چې دوه جوړې ورله ووینځلي نو دوه جوړې به ورله ورکي چې درې ورله ووینځلې نو درې به ورله ورکي او چې څومره جوړې ورله ووینځلې نو د هغې په بدلې کې به ورله د جنت بهترین جامې ورکی